بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو السلام علیکم. تاسو د ځمکو ورکولو د جاګیر ورکولو خبر کړی ده. نو د هندوستان تاریخ داسې دی چې دا د ډېرې پخوا زمانې نه د هندوستان په تاریخ کې د جاګیر ورکولو د ځمکو ورکولو دا رواج را روان دی او دا د هغه زمانو نه را روان دی کله چې د هندو مذهب اولنې دورې وي. نو چونکې د هندو مذهب په څلورو طبقو تقسیم دی او په دې کې برهمن مذهبي طبقه ده. نو دوی به د برهمن دپاره په هغه وخت کې داسې ځمکې ورکولې، د جاګیرونه یې ورکول. نو دا د هندوستان کې د هغه زمانې نه د جاګیرونو ورکولو دا نظام را روان دی او دغې برهمنانو ته به جاګیرونه ورکړل کېدل. بیا چې کله په هندوستان باندې د غیر هندوستانیانو تسلط راغی نو دغه سلسله هم هغه شانتې را روانه وه او چې بیا دې ته کله مسلمانان ورسېدل نو د مسلمانانو هم د جاګیردارۍ دغه نظام مخ وړاندې راوستو او چې کوم بادشاه به او د هغه سره به څومره عهدهدارانو مختلف عهدې به وي نو دغه عهدهدارانو ته به هم جاګیرونه ورکړل کېدل چې د هغه د عهدې د هغه د اختیاراتو زیاتوالی به راته نو هغومره به د هغه جاګیر بیا غټېدو. لکه زه به تاسو ته یو مثال پیش کړم چې د شیرشاه سوري نیکه او پلار چې کله د پښتنو د سیمو نه هندوستان ته لاړل دا د بهلول لودي په زمانه کې نو په هغه زمانو کې هم دغه جاګیرداري نظام و. نو د شیرشاه سوري نیکه لا او خصوصا پلار له یو جاګیر ورکړی و. د شیرشاه سوري ابتدا چې کوم دا د هغه د عروج د رسېدو نه اول چې د هغه ابتدایي ورځې وې نو هغه هم د دغې جاګیر نه شروع شوي وې. دغه جاګیر بیا د مغولو په وخت کې هم دی او دغه جاګیر بیا د انګریزانو هم خپل کړی دی او په ټول هندوستان کې و. دا اوس بېله خبره ده چې هغه جاګیرداري نظام هندوستان کې ختم شو، دلته کې شته. نو دلته کې د شتوالي خبره دا ده چې دلته کې چې کله په لومړي الیکشن وشو نو چا مسلم لیګ له ووټ ورنه کړو، هغې ډېر کم سیټونه حاصل کړل او بیا چې کله په دې مسلم لیګ پارټۍ کې دغه جاګیردار خلک رالل او دی راننیستل نو هغه په باري اکثر سره په د مسلمانانو په اکثریتي علاقو کې دغې خلکو ووټونه واخیستل. او یو خبره زمونږ په دې کتابونو کې کېږي چې قائد اعظم هم دا وی چاره میرے جیب میں چند کوټې سکے ہے. نو دغه هم دغه جاګیردارانو ته دا خبره وه. دا د جاګیردارانه نظام دغه معمولي خبرې وې. مستاسو په وړاندې کې خوشحاله اوسئ. السلام علیکم.